دا قصه ډېره اهمه ده، غوږو ته کښېږدئ. یو سړی په ځنګل کې روان و او ازمری پرې راغی. نو څنګه چې به ازمری راغی د وکتو چې ازمري سره دې مقابله نشي کولی، ده ته یې منډې کړې او منډې ترې وهلې او ازمری پسې شاته او دومره یې وکړو چې یو کوهی ورله مخې ته راغی او هغه کوهي ته ورکوش. هغه کوهي کې یو رسۍ پرته وه، هغه رسۍ ونیوه او د کوهي ته کته راغی. نو غریب شکر وایستو چې زه د دغه نه خلاص شوم، د ازمري نه. نو ده چې کله کته وکتو نو په دې کوهي کې دننه په دې دیوال باندې یو مار چپ چاپېره تاویږي راتاویږي. دا غریب بیا مسله ورته جوړه شوه چې اوس دې مار سره به څه کوم. نو دغه سوچ کې و چې ده بره دې رسۍ ته وکتو نو دوه منګکان راغلي وو، دا رسۍ یې پرې کوله ورو. یو سپین منګک و، یو تور. دې غریب ښه مسلې ورته زیاتې شوې په کوهي کې دی او بهر ورته څوک ولاړ دی، بهر ورته ازمری ولاړ دی او څنګه د ده راوته و هغه یې خوري. نو په دغه ټیم کې ده دې رسۍ ته وکتو نو په دې رسۍ له پاسه ګبین لګېدلی و. نو ده دا ګبین باندې خوله کېښود او هغه یې خوړو، هغې ورله ډېر سخت خوند ورکړو او د هغه ګبین د لاسه د ده نه هغه خپل غمونه ټول اتهیر شو. دا تهیر شو چې ازمری بهر ولاړ دی، دا تهیر شو چې لاندې مار دی، دا څه هیر شو چې دوه منګکان د رسۍ باندې برنې لګېدي او شلی دي او که دا رسۍ وشلوله نو دی به کته وړي. دا هر څه تهیر شو. دا قصه وه د دغه سړي. د دې قصې نه ته موږ ته څه ښایي؟ قصه وشوه. د دې قصې نه زه تا ته دا ښیم او سوچ پکې کوه. د انسان تی انسان کوم چې منډه وهله د ازمري نه ده، دا تی او د ازمری چې دی نو دا ستا مرګ دی. دی به تا پسې روان دی هر ځای ته، انتظار دې کوي چې ټیم پوره شو ته ډایرکټ باندې حمله کوي. او په دې رسۍ باندې چې ته کته پرېوتې نو دا رسۍ ستا ژوند دی، ځکه پې ته کته لاړې کوم وخته پورې چې وي ته پې لاړې او د لاندې چې دته مار تاویږي راتاویږي نو دا ستا قبر دی. ستا رسۍ پرې کېده د ژوند او ستا قبر ته د تیاري. او دا دوه منګکان چې لګیا دي، دا یو تور یو سپین، دا شپه او ورځ دي، پرې کېده د ژوند او ستا قبر ته د تیاري. او دا دوه منګکان چې لګیا دي، دا یو تور یو سپین، دا شپه او ورځ دي، مخې ته روان دي چې څومره دا شپه اوړي او څومره دا ورځ تېرېږي ستا د ژوند رسۍ کمزوري کېږي. او دا ګبین چې په دې رسۍ لګېدلی دا دنیا ده. نو دغه دنیا دومره خوږه ده چې خلک نو دا هېر شوي دي چې لکه مرګ هم دی، قبر هم دی، ژوند په ختمېدو دی، رب العالمین ته ودرېدلي. دغه ته هېر شوي دي او په دغه ګبین کې لګېږي. دا ګبین په ډېر خوږ لګي. دغسې نه دنیا ده. ټول خلک په دنیا کې نښتي او چا دا احساس نه کوي چې دا مرګ مال هم راشي.